زه درته د کربلا هغه اصلي فلسفه او بنیادی مقصد بیانول مې غرض. په کربلا کې دغه وخت کې حکومت چې د یزید ابن معاویه، یزید د معاویه صاحب زوی او معاویه رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي و چې دا کاتب الوحی د جناب رسول الله صلی الله علیه. قرآن به چې نازلېده نو یو کاتب پکې د وحی دی هم دا یزید د زوی او په دغه ملک په دغه وخت کې د دو حکومت و. دې کې شک نشته چې و د صحابي زوی، لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چې هغه د نظام محمدي نه خلاف خلک یرولی د یارې چا غږ نه شو کولی. بیعت هم دنیا چې دی دنه د یارې کړی او دغه دعوت د بیعت چې دی امام حسین رضی الله تعالی عنہ تم ورکړش چې ته د یزید نه بیعت وکا. امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ټیک دا بیعت کول ګران کار نه دی، صرف دومره دا چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې راغلی دی، هغه قانون چې کوم زما نیکه والا ترتیب ورکړی او جوړ کړی دی، د هغه قانون د دفعاتو خلاف ورزي کوي دی، نو هغه قانون ما ته اجازت نه راکوي چې زه دنه بیعت وکړم او دی تسلیم کم او دی ومنم. عزیزیانو اصل رنگ او رخ چې دی د کربلا هغه دا دی. زمونږ کې دا سنیان دي که څه بلاګان دي، دوی په دې محرم کې محرم مناول صرف دغه ته وایي چې په آخر لسمه ورځ باندې ادیرو ته لاړ شي، په مړو اوبه مو به واچوي او ښځې پکې کیرونه میرونه پاخه کی او سړي پکې خدای خبر ته چلو کی. دا په سنی دنیا کې د محرم مناول دې ته وایي. دا ولې په مړو اچوئ؟ په دې لسمه ورځ باندې دنیا وګورئ، ښځې او نر ادیرو ته رواني منګي ورسره او په مړو اوبه اچوئ. دا ولې؟ وایي امامان تږي شهیدان شوي دي. د دوی دې عقل ته ګوره، زه خو وایم چې تاسو پورې سرونه نه دي کاڼي در پورې نښتي. امامان 1400 کاله وشو تږي په کربلا کې شهیدان شوي دي او ته په دلته په خپلو مړو باندې اچوئ. نو ته په ایمان ووایه چې تږی ته او اوبه زه څکم نو ته پې مړېږي. اوس د دې قوم عقل دی. تاسو هر کلي هر وطن دی ټول صوبه سرحد کې وګورځئ، په لسم او نهم محرم باندې دا دیرې ډکي او د کولالانو بار منګي لګولي او نر هغه دی چې نوی منګی علي اوبو نه یې ډکوي او دیرې ته وړي او یو کټوری اوبه په مړو باندې اچوي چې امامان تږي شهیدان شي. تاسو خلق زه خو ځکه وایم چې د سړي زامن ورک شو که ښځې او نر د نه سړي زامن دي، ښځې او نر اوبه په خپل مړي اچوي او امامان تږي په کربلا کې شهیدان شوي دي. نو دې ځای نه لاندې څه پایپ لاین تلی دی چې دا اوبه هلته هغې ته ورځي، بیا دا اوبه د مرګ نه وروستو چاته وررسي. دا د دې قوم عقل دی. هغه بنیادي فلسفه د دې واقع چې دا په هغې تر اوسه پورې سني دنیا پوه هم نه ده، پوهېږي نه چې دا جنګ شوی ولې و، بنیاد یې څه و. عزیزانو بنیاد یې دا و چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې جوړ دی، ته د هغه قانون نه خلاف ورزي کوې. ستا په دور حکومت کې حرام حلال شوي دي، ناروا ته روا ویلی کېږي، شراب پکې څکلی کېږي، زنا پکې کېږي، حرام ستا په حکومت کې حلال شوي دي او زما د نیکه په قانون کې دې څیزونو ته حرام ویلي شوي دي. نو څو پورې دی چې دا حرام بند کړی نه وي تر هغې پورې زه ستا بیعت نه. که د پاکستان قوم کې ایمان وی نو په دې 15 کاله کې به د پاکستان یو حکومت هم تسلیم کړی وی، یو حکومت. ځکه چې هر حکومت چې راځي هغه د حرامو جړ دی، د نارواو جړ دی، د بې حیایۍ جړ دی، د بې غیرتۍ جړ دی، هر حکومت چې راځي. نو دا حکومتونه د دې قابل دي چې دې ته سړی سر ټیټ کړي او دا تسلیم. د امام حسین بنیادي جګړه دا وه. بیا د کوفې خلق ورپسې راله، د کوفې خلق ورپسې راله چې صاحب تا سره یو چې څنګه وی هغسې کوو او د ده مقابله کوو. امام حسین رضی الله تعالی عنه روان سره د بالو بچه کربلا ته ورسېده او خیمې یې ولګولې او اعلان یې وکړو
چې یا به جنګي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمېږي. دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر و. ابن زیاد نامه یې وه او ده ته به یې وي ابن مرجانه. بادشاه حکم و چې ختم یې کړي. عزیزانو دا اهل کوفه چې دي دا ټول ترې وتښتېده په خاص وخت کې، ټول وتښتېد. امام حسین رضی الله تعالی عنه صرف خپل خاندان 72 کسان پاتې شو. اوس څه کوي؟ ده وایي چې سر قربانوم، بچی قربانوم، لیکن د باطل په لاس کې لاس نه ږدم، لاس نه ږدم. ابن زیاد فوج راوستو ته ګیر چاپېرې کړو، په 72 کسانو باندې جنگ شروع کړو چې دا 72 به در باندې قربانوم یا به ته قرآن ته سرنګون کېږي. جنگ شروع شو. عزیزانو نمبر په نمبر د خاندان رسول بچی به قربانېده، نمبر په نمبر. په دغه وخت کې د شاه قاسم کویدن شوې وه، اوس خیمې لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدن هم شوې ده، جنګ هم شروع دی. امام حسین رضی الله تعالی عنه وایي چې جنګ هم شروع دی، خو کویدن چې شوي نو سنتو باندې عمل کول ضروري دي. راځئ چې دا ډولی هم راوړو. دا اوس صداقت خبره دلته چې چا کې مړی وشي 1 کال واده نه کوي، وایي لا تخته یې خو چې ده کلم ده دا تخته یې لالمه ده، تختې اوبه هم نه دي وچې او تاسو واده کوئ. دا ښځې دا ښځې چې دا تاسو کې ژوندی وي او یو درنه جنت ته لاړو نو څه ویمه نو چې دا ښځې درکړي. اوس خو نورې په نالت کېږي. دا زمونږ د کلو لږې ښې وې دام که خیري رواني، دا د غرونو لږې ښې وې دام که خدای ته منظور یې دا د جینکو سکولونه ورله دغه به هم که خدای ته ګورئ له 7 کاله پس تماشه به یې کوئ. تعلیم وایي ډېر ضروري دی. تعلیم پاکستان چې خوله اوچته کړي وایي تعلیم ډېر ضروري دی. تعلیم پاکستان کې تعلیم شته؟ تعلیم شته؟ پاکستان نه خو د تعلیم جنازه ووته. دنیایي تعلیم خو څه کوي، د دیني تعلیم هم جنازه ووته. هغه هم فراډ او دوکش. هغه ورځ یو هلک ما ته راوستو، وایي جي دا پلانوي مدرسې ته لږ سپارښت وکړه چې ده ته سند ورکړي. څه شي سند ورکړي؟ ویل د قرت سند. څه لپاره؟ وی سکول کې هم نوکري ورته کتلې بې سنده کېږي نه. مال د قرت ویلی دی؟ ویل نه قرآن شریف یې ویلی دی خو نور نه پوهېږي. نو مال دا د خر بچی چې قاري پوسټ باندې ولګي په سکول کې او ده په خپله ټکې قرت نه دی ویلی نه، دوی به د قوم بچو ته قرت څنګه ښیي؟ لوی شپارس یې راپسې راوستې نه. او خدای مې دې ګناهګارۍ نه وم د ملا زوی. نو دا شعر میں ورته وی چې یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے، یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری، یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. وی خدای دا ستا ساده بندگان چرته لاړ شي، ایران په خلوتونو کې ټګان ناست دي او بادشاهان په تختونو ټګان ناست دي. دا خلک چرته لاړ شي؟ دا څوک؟ که زه په خلوت او په جماعت کې ناست یم په خپل رنګ کې غله او ټګې ما، که بادشاهان د بادشاهۍ په کرسۍ ناست دي په خپل رنګ کې غله او ټګان. دا خلک څوک؟ دا یاد کوي چې یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. بادشاہی او درویشی دواړه ټګي شو. دین هم په فراډ او په دوکه شروع شو. کم منصب باندې چې زه کېدم او ما دین ویلی نه وي، زه به قوم ته څه دین ښیم؟ عزیزانو نن قوم خو بلکل ړوند دی، په غبرګو ړوند دی، په باب د دین کې په خبره نه پوهېږي. اوس مونږ ما 14 کاله طالبګیري کړې ده، 14 کاله او 19 کاله مې استازي کړې ده. 14 او 19 څو شو؟ 11 کاله
ما د کتاب نه بغیر بل کار نه دی کړی 21 کال او په 21 کاله مې چې څه ویلي دي او څه مې پړاو کړي دي راته د الف په شان یاد دي. داسې خبرې دي زما په معلوماتو کې چې زه یو سوال وکم. یو سوال پرون راته یو د کوواټ یو مولانا وی په لوی قهر دی اخته کړي. مال ولي ویله تا چې اختر کې ویلي چې دا د قربانۍ غوښې چاو په لوی عذاب اخته یو. خلک رامنډې وایي چې چاو خوړې. مال زه څه خبر یم چې چاو خوړې. نالورې اوس یو بله خبره کوم چې نورم په غم واړو. ویلا څه وایم؟ مالا دا وایم چې په قبر کې به ملایکې په کومه ژبه کې تپوس کوي. ویل کومه کې به یې کوي؟ مال زه څه خبرې. اوس ملا له چې ورشي خو عربي کې به کوي که نه؟ من ربک عربي کې به پوښتنه کوي؟ نه، عربي کې به نه کوي، بله ژبه به. ما ته چې کومه اشتباه وشي، ما ته 2-3 مسئلې داسې دي چې زه پکې نښتی یم. زه دې ځای نه تر کراچۍ پورې زه وګرځېدم. په سن 82 کې د مسجد نبوي د خطیب نه مې تپوس وکړو. ما ته وایي والله یا شیخ ما افهم ما هذه المسأله. په دې مسله خو زه پوه نه شم. ما ته کومو خلکو به چې اشتباهګانې لرې کولې هغه لاړه مړه شو. ما ته اشتباه ده دې نه تر کراچۍ پورې دنیا نه مې تپوس وکړو. اشتباه نه لرې کي. اخري مې خلاصه په دې کړه چې خبر نه یم چې وکم خواته به زما، خبر نه یم چې وکم خواته به زما. خدایه څه شو هغه ما لیدلي خلق. موږ چې کوم خلق لیدلي او سوال به دې پې وکړو نو په ګنټو به لګیا وو. او سوال پې وکړه خبره نه پوهېږي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې تعلیم خو جنازه ووته. تعلیم خو شته نه دین شته او نه دنیا شته. د دنیا تعلیم هم جنازه ووته او د دین د تعلیم هم جنازه ووته. نه طالب زده کوي چې طالب یې نه زده کوي، استاذ نه هم شوق ورک شي. د شپې اخبار ګوري، اډو کتاب ګوري. مونږ چې کومه زمانه کې سبق وي هغه زمانه کې د ډیوې زمانه وه، د راډ او د بلب زمانه نه وه. زمونږ استادانو به د شپې د ډیوې په رڼا کتاب کتو. تیل به نه و، د ستورو د سپوږمۍ په رڼا به یې کتاب کتو چې سبا مې طالب گیر نه کی چر. اوس هر څوک چې طالبان ګوره په لاس کې اخبار نیولی. طالبان ګوره د طالب اخبار سره څه کار؟ بیا دا د پاکستان اخبارونه دا د کتو قابل دي؟ زه ورته لاسکون نه ور زما ملګری دی پکې ضروري خبرې ما ته هغه وایي، زه ورته نه لاس کوم. ما ته دا شعر را یاد شي چې تل به نه وي شګفته بازار د عمر، نه به جوړ وي همیشه گلزار د عمر. طالبان به فراموش د دین کتاب کا، د دنیا کتاب به ګوري مونږ به نه یو. طالبان به فراموش د دین کتاب کا، د دنیا کتاب به ګوري مونږ به نه یو. کافران به همیشه ی عبدالعظیما، د دوزخ په لمبو تور وي مونږ به نه یو. طالبان به فراموش د دین کتاب کا. مونږ خو اخبار پیژندو هم نه. اخبار څه د خره سر په سړي پورې تړلی، د سړي په خره پورې تړلی، د سپي په خندیر پورې تړلی، د خندیر په سپي پورې تړلی. دا ستا د ملک د اخبار خبرې. سار چې راولي اوهو نواز شریف نے کہا کہ میں صدر سے ملوں گا. دست خبر خدای دې کور عمران کی د نواز شریف ملے گی که نه ملے گی، څه دپاره ملے گی؟ خو دې به ملے گی چې لرې کوه مې ما. بیړه مغر کشه څه عقل وکوي، څه د سړي زامن شي. پرون ستا اسمبلی دا اسمبلی دي. لعنت په داسې ملک او په داسې اسمبلو باندې چې کومې دا بجټ پاس کړی دی چې د ښځو سرخي پوډر ارزان شو او سر باټینګن ګران شو. ته چې کوم شی خورې ګران شو، کور دې وران شو، د هغه پلار هم د خندیر بچیه او د ښځو زړې نه ځوانه جوړل دا ارزان شو. دا ستا بجټ دا خبرې دي په اخبار کې. خبرې خو د هغه کتاب کوه چې مجنون ته چا وایي چې هلکه دا څه کوې وخت دې کتاب باندې پروت. هغه ورته ویل چې ته یار د خط و خال نښې پکې وي، چې د یار د خط و خال نښې پکې وي. زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښ یمه. هغه کتاب مې ډېر خوښ دی چې کوم کې د یار د خط و خال نښې
په دې حدیث کتابونو کې یو کتاب دی شمایل ترمذی ورته وایي. څه ورته وایي؟ چې زاړه شي د مولا په خوله کې ناست دي، چې ځوانان یې لغړتې کوي او چې زاړه شي ماله ناست دي. حدیث کې یو کتاب دی شمایل ترمذی ورته وایي. په هغه شمایل ترمذی کې دا باس دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد څومره لوړوالی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه ذات څنګه وي، د دې ګوتو بندونه څنګه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډې مبارکې څنګه وي، الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو، د سترګو بناوټ دا څنګه وو، د ویښتو بناوټ دا څنګه وو، په ږیره کې ویښته سپین او تور څومره وو. نو عاشقانو دام شمارلی دي چې د حضور په آخر وخت کې د بد زناور نه بدي شي او چې لا ټوخېږي چې دا زور شي او دا لږه ښه وي که نه او په ټوخېدو شي نو لور ته وایي چې لږې اوبه ورکړه که خدای مې ترې خلاصه کړي، ټوله شپه ټوخېږي د خوبه یې ویست. عشق دې ته وایي. عاشقانو دام شمارلی و چې کل 29 ویښته په آخر وخت کې د سردار کونین سپین شي. 29 بیا د زلفو خم څنګه و، قدرتي طور په دې زلفو کې خم داسې کوږوالي ته وایي چې هغه اوی دا به خدای پوهېږي او چې چا هغه خم لیدلی و نو هغوی به پوهېږي چې څنګه خوند دی. نو حاجي محمد امین هغه خوند لیدلی و چې 100,000 فردوسی په هر خم کې د زلفو دي، 100,000 جنتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زلفو د یو ویښته د کوږوالي نه قربان شو، 100,000 جنته. نو شمایل ترمذي کې دا باعث حسن یې څومره و، ښایسته څومره و. امام ترمذي وایي ښایسته دومره و چې کټ کې پروت و، د 14مې سپوږمۍ وه. بیبي عایشه فرمایي ما به کله د 14مې سپوږمۍ ته وکته او کله به مې د ده چهره انور ته وکته، په خدای مې دې قسمي چې د ده مخ ته به مې وکته سپوږمۍ به راته تته ښکارېده. نو چې د یار د خط و خال نښې پکې وي، ځوړن سر په مطالعه د کتاب خوښ یم. قرآن او حدیث کې خو د یار د خط و خال نښې دي که نو دې نه هم ښه کتاب بل شته چې څوک ورته وګوري، دې نه ښه کتاب بل شته. تاسو کې چې ډېر لوی زبرګ شئ او ځان نه د شیخ پولاد بابا نوسی جوړ کړئ نو جومات ته راشئ او قرآن راوالئ او لږ تلاوت پکې وکړئ. تلاوت خو هر څوک کوي، تلاوت خو هر څوک کوي. دا پړاو کا چې دې کې د یار د خط و خال کومې نښې لیکلي دي، دا پړاو کا، دا پړاوان غواړي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن او حدیث دا د یار خط و خال دی او چاته چې د یار خط و خال معلوم نه وي، دنیا کې پې مین نه وي، دنیا کې په زړه کې دغه درد نه وي، نم قبرونه شته او نم قیامت شته او نه جنتونه شته او نه څه شته، هغه لویې کندې د وایل ته وایل په قرآن کې راځي، هغه کنده ده چې هره ورځ جهنم هم تې او یا کرتې امان غواړي، هغې له تیاری کوئ. اوس د یار خط و خال دی قرآن او حدیث. امام حسین د یار په خط و خال باندې بچي قربانوي، بچو کې قربانوي. زنانه ورته وایي چې دا د شاه قاسم واده پکې وکړئ، نو یو خیمې نه بلې خیمې نه ډوله هم راوړه او د هغه شهیدانو د وینو نکریزې لاس باندې جینۍ ته ولګولې. لاسونه سره کوئ تاسو چې په نکریزو ستاسو ښځې روانې، شمې پکې بلې کړي، ډولکې او دوپړی ورسره وي، ښځې ورسره وي، د هلکان د شاخی تاخی زامن ورسره وي، ښځو سره روانې ځای نکریزو باندې روان. ای د سور بچو، داسې د سور قوم ما په روی زمین نه دی لیدلی لکه دا چې زما مخې ته خو تېرېږئ که نه، ارامي قومه کله زما مخې ته هغه ډمان ودرېږي ګډې کي ودرېږئ لږ ورته ګډ شي، د بجلیګر ملا ډېر خلاف دی، نو بیا د هلکان ورته ګډ شي. زه ورته یم ګډېږئ د ډمې زامنو، ګډېږئ د ډمې زامنو، زما د کوره به څه والئ، ما نه به څه والئ. والله کم پرېږدم چې دا ژبه مې په دې خوله کې د سوټمارې زامن به درته وایم، د ډمې زامن به درته وایم، د سور بچي به درته وایم. تاسو ګډېږئ او زه به درته دا وایم، ګډېږئ، ما نه به څه والئ. موسی علیه السلام له یو سړي ښځه راوستولی، که دې نه هم نه منې کړې نو پیغمبري دې منو او که دې نه منې کړې نو نه دې منو. موسی علیه السلام ورته ویلې دې نه مې منې کړي یی
باقي خوښه خپله ده چې څه کوئ هغه کوئ. وای نه لامی تو مهندی نه کرتے لوټنا نی ډرنے تو واجے وجا بے نماز چې نه یریږي دوپهر غږوا ورته ګډېږه کورونو ته ویسیارونه وړئ کورونو ته ټلویزیونونه وړئ ښځې ورته کېنوئ نران ورته کېنوئ ګډېږئ ګورئ به چې چاته به ښه کېږي. مونږ څه دي ما د لاسه څه دي ما نه به خدای دا پوښتنه کوي چې تا ته ما یو شی ښودلی او خلقو ته دې ویلي دي که نه دي. نو زه خو به وایم چې خدای وینا یې لا څه کوي چې زما وینا امریکې ته لندن ته جرمني ته روس ته فرانس ته عرب ټول ملکونه یو ملک داسې پاتې نه دی چې د بجلیګر مولا دا ګډې وړې ور رسېدلي نه شته داسې ملک هر ملک ته. نو په وخت د ځمکه داسې ځای نه دی پاتې چې زما اواز نه دی ور رسېدلی. زه به په فخر سره ویم چې خدای ما خو خپل سینه وشلوله باقي ته پوهېږه او قوم دې پوهېږه او مخلوق دې پوهېږه زما زه مخکې ذموار مې د شاه قاسم بیبي راوسته د یو خیمې نه بلې خیمې د شپې ړومبۍ شپه ده آواز وشو چې راوځه جنګ له توره یې راواغسته ناوې ورته څه وایي ځانونو ته وګورئ تاسو کې چې ودونه یي ځانونو ته وګورئ ډولۍ ته مو ګورئ هغه جنجونو ته مو ګورئ وریجې چې پخ کړي خلکو ته ټوکرای کېږئ دغې ته وګورئ هغه سرین چې والا راغوښتي دغې ته وګورئ د شاه قاسم واده ته مو ګورئ د شاه قاسم بیبي قاسم ته وی جانانا مزه زمانه د لومبۍ شپې ناوې ورته وایي د شاه قاسم بیبي قاسم ته وی جانانا مزه زمانه شمر ظالم بودې د غشو په باران وجني دا مظلومان وجني او دا څوک کوي دا کار قرآن وایي د قرآن بیا خاوندان وجني دا مظلومان وجني همغه خلکو وجل چې چا قرآن لوستو او چا قرآن منلو. تاسو به وایي اوی داسې کافرو چې چا قرآن وی او مغي هغه څوک وویشته چې چا د قرآن خاوندان اوچ قرآن تاسو ویلی دی که نه د تاسو چې په چا ډس کوئ او څوک ولئ هغه قرآن مني که نه مني نو قرآن وی او د قرآن خاوند وجنې که نه. په دې غرونو کې تاسو وګورئ میراتې به کېدې میراتې په دې تیرا کې میرات دې ته وایي چې په کور به وروختو چې دولت به ورسره ډېر نو هغه ښځې او نر به یې ټول مړه او د ښځو په غېږ کې ماشوم به یې مړ کو چې دا سبا لوی نه شي او چېرته میراث رانه ونه غواړي. دا میراث هم د مسلمان قوم کې شوي دا تاسو زه هغه یزید جاړمه د کربلا نن د ځمکې سر ټول د یزیدیانو نه ډک دی هر سړی یزید دی خو وسې نشته هر سړی یزید دی. نو دې خلکو د یار په خط و خال باندې د ړومبۍ شپې ناوې هم قربان کړه. د شاه قاسم بیبي قاسم ته وی جانانا مزه زمانه شمر ظالم په دې د غشو په باران وجني دا مظلومان وجني. خو چې ووتو جنګ کې راګیر شو شهید شو د خیمې مخې له یې پرې کړی سر راوړو ړومبۍ شپې ناوې ورته راووته او په مخې ورته لاس ووهل. علي اکبر نمبر رابع الله اکبر هغه ورځ د چا زوی شوی ما ته یې ښه نامه پې کېده مال علي اکبر نوم پې کېده وی یاره جي علي اکبر څه زړه نامه ده داسې نوې غوندې نامه وښیه ما نوې نامه درته وښیم ویلی او مال دغه نامه پې کېده دلیپ کمار نامه پې کېده وی چې هغه څوک دی مال د هندوستان یو مشهور ډم دی پاکستان ته چې راغلی هم ډېر استقبال یې شوی و ما دا نامه پې کېده دا نوې ډېره ښایسته نامه ده د ډم نامه پې کېده زه خدای دې د دغه زوی سر کپ په خوله کچې دا تا راوړی دی وکېږه علي اکبر وایي زړه نامه دا خلق دی دا څه قوم اوس ما نه څوک تپوس وکړي داسې غوسه راشي ویم چې لخته را سره یو دا شونډې پې وپړسو سخت ویت پرت کېږو علي اکبر نمبر راغو خیمه کې توره راواغست علي اکبر کړو ځان سمبال د جنګ په لور دی زړه مې نسکور دی علي اکبر کړو ځان سمبال د جنګ په لور دی زړه مې نسکور دی په سترګو ړوند شه چې څوک داسې شهزادګان وجني دا مظلومان وجني و چې بار ووتو
د تورو په منځ کې ګیر شو. علي اکبرم انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین نمبر راغی 10 محرم دی. आवाज وشو چې ماشوم پیدا شو په خیمه کې لږ بانګ ورته غوږ کې ووایه نو بیا ځه جنګ له راوړئ. امام حسین ماشوم په غېږ کې واغستو غوږ کې ورته اذان کوي. ماشوم ته په غوږ کې اذان څنګه کوي دا چاله ورځي؟ هغې نه هم ملا راولئ چې هله ماشوم سوی دی موږ پې پوهېږو نه چې غوږ کې ورته بانګ مړی پروت دی جنازې له هم ملا راولئ چې هله مړی دی موږ نه پوهېږو په جنازه والله که کولی شو. کور دی دور ران شه کور دی د میردین جومات د مړي جنازه هر سړی کولی شي. هر سړی که ګیرې وي او که نه که لکۍ وي او که نه که ښکرې وي او که نه. خو د کافر بچی به اودس وکړي مخکې به ودرېږي که هېڅ والا نه ورځي 2-4 کسه به ورپسې ودرېږي 4 ځله به وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله به جنازه وشوه. هر سړی کولی شي. مخکې مونځ هر سړی کولی شي. ملا ولا فرض شرط نه دی خو چې الحمد او قلغو ورځي بس مخکې ودرېږه او نیت وتړه الحمد او قلغو پکې ووایه او ټیټ پاس شه خونه دې ورانه شه بس مونځ شو که نه. هر سړی کولی شي. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. هیڅ دقت او تکلیف په مونځ کې نشته. جومات والا شرط نه دی په دغه سړک څادر وغوړوه دا پټکی راکوز کوې غوړوه پې ودرېږه ټیټ پاس شه بس مونځ شو که نه. ان الله لا ینظر الی صورکم. مصلې ضروري نه دي. حاجي پاوکم صاحب مصلې ضروري نه دي خو بس ودرېږه تاسو خیال راکړئ. ان الله لا ینظر الی صورکم. الله ستا شکل ته نه ګوري چې دا بت دې څنګه جوړ کړی دی. ولا الی قلوبکم. نه الله ولا الی صورکم. الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري نه ستا عمل ته ګوري. ولکن ینظر الی قلوبکم. الله ستاړه ته ګوري چې ستاړه کې زما متعلق څه دي اړه کې دي څه دي. شکل دې د اولیاء او بزرګانو جوړ کړی دی اوړه دې بتخانه ده په دې به کار وشي وبچي. نو شکل ته دې او عمل ته دې نه ګوري اړه ته دې ګوري چې اړه کې دې زما متعلق څه دي. اوس د اړه تر تفسیر خدای رحمان بابا کړی دی چې د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی. د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی چې په زړه کې د یار د غمه څه دي. اړه نه خدای خبر دی چې د یار متعلق زما په اړه کې څه. خبره د اړه ده. خبره د ظاهري روپ شان و شوکت او شکل جوړولو دا نه ده. خبره د اړه ده. د دغه ځای ده دې ځای ته ګوري چې دې ځای کې زه یم او که بل څوک دی پکې. که بل څوک نو زه ستا نه یم او که زه یم نو زه ستا یم. خبره د دې ځای ده. غوږ کې ورته بانګ ووایه بیا ځه ماشوم یې غوږ غېږ کې واچولو اذان یې ورته شروع کړ. چې اذان یې شروع کړ غشی راغی د ماشوم په دې ځای کې ننوت او دې ځای راووت. اوس پیدا شوی ماشوم. امام حسین د مرۍ هغه وینې په لاس کې راوچتې کړې او اسمان ته یې لړه کړې چې او د خط و خال مالکه چې زه در باندې عاشق یم. ما د نن ورځې پیدا شوی ماشوم هم ستا په خط و خال باندې قربان کړو.